قدرمنو لیدونکو دا د فراه ولایت د ریګي کلی دی. دغه ګلخانې چې تاسو ګورئ دلته په تېرو درو شپو کې چې په ټول افغانستان کې د یخ څپه راغلې، په فراه ولایت کې هم اکثره دغه ګلخانه‌داران یا ګلخانې د تاوان سره مخ کړي دي. دا په دې منظور باندې چې دغه درو شپو یخ کې د دغه ګلخانیو پلاستیکان ټوله د لوړ پلاستیکان چې دي البته یخبند کړي دي، او کله چې لمر پراخېږي دوی خود به خوده ماتېږي او دهقانان مجبور دي چې د سره نوی پلاستیک باندې هوار کړي. نو په دې موضوع باندې مو د بېلابېلو اړخونو څخه فلم اخیستی دی. د دغه ګلخاندارانو سره به خبره وکړو، همدا ډول دا به تاسو ووینئ چې څومره تاوانونه دوی ته رسېدلی دي. ورم بل کړی دی، ورم دا بس څو ته دغه یخیان مې دا ګوره دغه ولې چې دا کوچنی ولې په بدبختي ټول دغه مو ژوند دی. و دا یخ څه پکه دغه دیګ ته وراشو چې دا بسونه سره ګرم کړو. داسې معلومېږي چې فراه کې اکثره ګلخانې تاواني کړي دي. دلته ستاسو ګلخانې ته مثلا څه تاوان رسولی دی؟ دا تاوان راته رسولی دی ورور من، دا ګلخانې پولیسګانې سره سره چاپدلي دي. ورور من دغه دا دوې درې ورځې زه دغه مسلمان سره کار کوم. ورور من دغه وینه دغه مو هغه دغه مو ژوند دی. و دا یخی به هلته دیګ ته وراشي څه به کوئ؟ ورور من دا اوبه خو نشته. ښه و دغه دیګ ته وراشو ورور من دغه استفاده دې څه نه کوو، اوبه خو نشته. زه 15 سالونه دلته لرم په ریګي کې دي وروره. دا زما د ګلخانې پلاستیکان چې دي مکمله ګرد چاودلي دي، د دیګیانو وچوله او جوړنګانه مکمله پیپاکه یخ ووله وروره. هېڅ شی نشته، بعد شي وچ بوټي دي، نور هېڅ شی نشته. څومره تاوان به رسېدلی تقریبا نو د پلاستیک سره شاید شي 8 لکه افغانۍ ماته تاوان رسېدلی اوس. او دلته مو اور بل کړی دی، د دې څخه څه استفاده کوئ؟ غواړئ څه وکړئ مثلا؟ دا اور مې د دې لپاره بل کړی چې نه اوبه شته نه شی شته، دغه نه مایع اوبه پورته کوي نه شی چې یخبند دی. دغه د ولي اوبه چې دی یخی دی، بس دا بسونه ګرموم چې دا پلاستیکان باندې واویو او دغه یخی و دا دیګ ته وراچوم، اوبه هم وراچوم چې دا بسونه تاوده شي. حکومت نو باید موږ سره دا همکاري وکړي وروره، چې زموږ پلاستیکان دا زموږ کښتمندي زراعتو شی چې وروره ګرده ولاړه ده بینوا دي وروره. باید د حکومت موږ سره همکاري یو شی وکړي چې موږ سره یې ولاس یو شی ونیسي. موږ خو دا دي بالا نه د هغو د بدبخته بېچارو سو والا خلاص سو. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره